السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les verbes de troisième groupe au présent، یعنی د دریم ګروپ فعلونه په حال زمانه کې. د دریم ګروپ فعلونه په پریزون کې څنګه کنجوګي کړو. د دریم ګروپ فعلونه هغه دي چې DRO OIR TRO ERO باندې ختمیږي. دا څنګه کولی شو چې په پریزون کې کنجوګي کړو؟ دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لکه څنګه چې په دریم ګروپ کې څو قسمه فعلونه موجود دي، د هر یو قسمې په یو ځانګړی ویډیو کې تاسو لپاره تشریح کوم. په دې درس کې تاسو لپاره دا تشریح کوم چې هغه فعلونه چې په DRO باندې ختمیږي هغه څنګه کولی شو چې په پریزون کې کنجوګي کړو او په پریزون کې استعمال کړو. هغه فعلونه چې په DRO باندې ختمیږي. Les verbes en DRO comme vendre, perdre, coudre se termine par، یعنی هغه فعلونه چې په DRO باندې ختمیږي لکه vendre، perdre، coudre، یعنی د دیو ترمینزون چې دی دا دی DS DS D ONS OZ ONT. هر هغه فعل چې په DRO باندې ختم شوی وي او غواړو چې په پریزون کې کنجوګي کړو، نو د فعل انفینیټیو فعل ترمینزون چې DRO دی دا لرې کو او د هر یو سبجیکټ په مقابل کې د هماغې ترمینزون یا انډینګ اضافه کو. لکه ژو لپاره DS، چو لپاره DS، il elle on لپاره D، نو لپاره ONS، vous لپاره OZ، il elle لپاره ONT. دا ترمینزون دی. ټولو نه مهم همدغه ترمینزون یا انډینګ دی. دا تاسو زده کړئ. وروسته په مثالونو کې تاسو لپاره تشریح کوم چې څنګه کولی شئ چې دا انډینګ په یو فعل کې اضافه کړئ. اوس راځئ په دې مثال کې اوس وګورئ. répondre 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 معنا ځواب ورکول. وګورئ دا répondre فعل چې دی په آخر کې DRO لري، نو کله چې په DRO باندې ختم شوی وي نو دا دریم ګروپ پورې اړه لري، او کله چې غواړو دا په حال یا پریزون کې کنجوګي کړو نو په دې طریقې سره یې کوو. je réponds je réponds je réponds. répondre فعل آخري برخه DRO ترېنه لرې کو او ژو لپاره چې کوم یو انډینګ و هماغه اضافه کو چې ژو لپاره انډینګ دی DS. je réponds، tu réponds tu réponds tu réponds. اصلي فعل کې DRO ترېنه لرې کو DRO ترېنه لرې کو او چو لپاره چې کوم یو انډینګ دی DS دا ورسره اضافه کو. tu réponds tu réponds tu réponds. il répond il répond il répond. اصلي فعل DRO ترېنه لرې کو او il لپاره چې کوم یو انډینګ دی هغه یې ورسره اضافه کو چې هغه D دی. il répond elle répond elle répond. elle لپاره هم هماغسې انډینګ یې هماغه دی. on répond on répond هم هماغسې DRO ترېنه لرې کو او DRO په ځای انډینګ چې دی D دی دا ورسره اضافه کو. nous répondons nous répondons nous répondons. نو لپاره انډینګ چې دی ONS، یعنی DRO ترېنه لرې کو د فعل څخه او ONS ورسره یو ځای کو. vous répondez vous répondez vous répondez. آخر کې
دی او چې دی هغه لرې کوو او دې په ځای او زد ورسره یو ځای کوو. Vous répondez. Ils répondent. Ils répondent. Ils répondent. د فعل آخري دی او ترېنه لرې کوو او il لپاره انډینګ چې دی ONT دی. Ils répondent. elle لپاره هم هماغه دی. elles répondent. elles répondent. elles répondent. attendre. attendre. انتظار کول. دا فعل اوس وګورئ دی او باندې ختم شوی دی نو کله چې غواړو دا په پریزون کې کنجوګې کړو نو دی آخري دی او چې دی دا ترېنه لرې کوو او د هر یو سبجکټ لپاره چې کوم ترمینیزو مخکې م ولوستل هماغه سبجکټ لپاره یعنی ضمیر لپاره د هماغې په مقابل کې د فعل په آخر کې دی او لرې کوو او هغه ترمینیزو ورسره یو ځای کوو. لکه j'attends. 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 دی او ترېنه لرې کوو او ژ لپاره ترمینیزون دی دی اس. j'attends. tu attends. tu attends. tu attends. آخري دی او ترېنه لرې کوو او چو لپاره ترمینیزون دی دی اس. il attend. il attend. il attend. د attendre فعل آخري دی او لرې کوو او il لپاره ترمینیزون دی دی. il attend. elle او on لپاره هم هماغه دی یعنی il elle on د دې درې واړو یو دی. elle attend. elle attend. on attend. on attend. on attend. nous attendons. nous attendons. nous attendons. attendre فعل آخري دی او لرې کوو او نو لپاره ترمینیزون دی ONS. nous attendons. vous attendez. vous attendez. vous attendez. attendre فعل آخري دی او لرې کوو او vous لپاره ترمینیزون دی OZ. دا ورسره یو ځای کوو. vous attendez. ils attendent. ils attendent. ils attendent. attendre فعل آخري دی او لرې کوو او il elle جمع حالت لپاره چې دی ترمینیزو دی ONT. دا ورسره یو ځای کوو. ils attendent. elles attendent. elles attendent. elles attendent. هر هغه فعل چې په دی او باندې ختمیږي په همدې طریقې سره په پریزون کې کنجوګې کیږي. اوس راځئ چې یو څو مثالونه نور تاسو لپاره تشریح کړم. rendre. rendre. rendre واپس کول. je rends. je rends. je rends. tu rends. tu rends. tu rends. il rend. il rend. il rend. elle rend. elle rend. elle rend. on rend. on rend. on rend. nous rendons. nous rendons. nous rendons. vous rendez. vous rendez. vous rendez. ils rendent. ils rendent. ils rendent. elles rendent. elles rendent. elles rendent. prendre. prendre. prendre اخستل نیول. je prends. je prends. je prends. tu prends. tu prends. tu prends. il prend. il prend. il prend. elle prend. elle prend. elle prend. on prend. on prend. on prend. nous prenons. nous prenons. nous prenons. vous prenez.
vous prenez, vous prenez, ils prennent, ils prennent, ils prennent, elles prennent, elles prennent, elles prennent. دا زموږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ چې په راتلونکي درس کې د هماغه په باره کې خبرې وکړو که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني چینل سبسکرایب کړئ زنګ په علامه باندې کلیک کړئ هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو خبرداری یا نوټیفیکیشن درشي تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ په مو هم ښه